حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم سړی صحیح طریقې سره اودس وکړو او پوره د اودس آداب او ارسیات پوره ادا کړو، صحیح طریقې سره اودس وکړو، بیا جماعت ته د جماعت پر روان شو مسجد ته چې مونږ جمع سره ادا کړي، چې لاړو ورسېدو ګورو چې جمع شوې ده، نو الله جل شانه مدته هغه نه ثواب ورکوي لکه څومره ثواب چې هغه بندگانو ته ورکړي چې مونږ جمع سره کړی دی. خدا و خلکو ثواب نه بچ کمای نه کیږي، هغه ته پوره ثواب الله ورکوي، دته هم الله هغه ثواب ورکوي چې په کم نیت سره د جمعات ته تللی وال د جمع وشوه، دا اګر چې جمع سره مونږ نو خپل مونږ وکړو خو الله به په دغه نیت سره پوره ثواب ورکوي. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړي او دارنګ نسائی شریف کړي. د محترم مسلمانانو ورونو، نو دې دا خبره معلومه شو چې کوم سړی د عادت لري چې 5 وخت مونږ جمع سره کوي، خو کله نه کله داسې وشي چې ټیم وغیر وخت کې غلط شي او مونږ اودس وکړو دی روان شو چې ولا جمع ته برسېږي، مخ ګورې له جمع شوی ده نو ټیم کې غلط شوی او سوا جوانو، نو بیا به د الله جل شانه هغه ثواب پوره ورکوي لکه کوم ثواب به چې د الله جمع سره ورکوو، لکه کوم ثواب چې الله خلکو ته ورکوي چې هغوی جمع سره مونځ وکړو هغوی ته به الله 1 په 20 درجې او نور څومره چې اخلاص زیات نور هم الله ثواب اجر ډېر ورکوي. دغه سړي ته چې کور کې اودس کړی روان شوی دی یا دکان کې اودس کړی روان شوی جمع ته چې لاړ ولا جمع وشوه دنه نو ته به الله هغومره ثواب ورکوي چې څه وجه عذر د وجې نه دنه جمع لاړه یا ټیم کې غلط شي او خدای چې د ټیم معلوم یو بیا هم نه بېله خبره ده، خو دا هغه سړي دپاره چې د ټیم ورته معلوم دی او ځان یې رسولو خو څه وجې نه بس غلط شو جمع ته نه لاړه او دا اودس کړی او جمع په نیت باندې تللی و، دته به الله هغومره ثواب ورکوي څومره ثوابونه چې هغه خلکو ته ورکول کېږي، کوم خلکو چې جمع سره مونځ کړی دی خو دا خلکو په ثواب کې به کمی نه راځي، دته به الله هغومره اجر او ثواب ورکوي. محترم مسلمانانو ورونو، راځئ چې نن نه دا قصد وکړو چې خپل منځونه پابندۍ سره وکړو او جمع سره ادا کو او دغه موبایل خصوصا د ماخوستن په مانځه کې دا لرې کو بند کو، ماخوستن مونځ په جمع سره وکړو، بیا ماخوستن مانځه نه بعد فوراً 2 وخته وده شو، لکه چې ته ناوخته پر موبایل ته ناستې سر مانځه ته نشي پاسېدلی، اوس په دې لنډو شپو کې چې شپې لنډې دي خوب دې نه پوره کېږي، سار جمع ده نه ځي، لهذا د ماخوستن د مانځه نه بعد موبایل بندوئ او فوراً به وده کېږئ چې سار مانځه ته وختي پاسېږي. او بل دا چې څوک د ماخوستن او د سهار مونځ جمع سره وکړي دومره ثواب به الله ورکوي لکه چې ده ټوله شپه تهجد او عبادت کړی دی. د دې وجې نه محترم ورونو، دا ثوابونه مه خرابوئ او دا جمع نه کول دا خوی د منافق دی، عادت د منافق دی، دغه عادتونه هم ځان بچ کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.